دا قرآن به تا سره په 2 کارونو کې یو کار خامخا کوي، 2 کارونو کې به یو د هر چا سره کوي، زما سره، ستا سره، د هر چا سره چې په دې امت کې دي. حجة لك او عليك، یا به دا ستا قرآن ستا د پاره حجت ګرځي، یعنې ستا د پاره به سفارش وکړي او ستا د پاره به سبب د نجات شي، الله د عذاب نه بچ، او یا به ستا په سر شکایت کوونکی شي، ستا په سر به شکایت وکړي، الله رب العالمین ته به شکایت کوي چې الله دا کم خلکو ته زه لېږلی شوی وم، او دغه رنګه ما له خو ټیم دوی نه دی راکړی، نه په ما عمل کړی، نه زما زده کړه کړې ده، دې له ټیم نه دی ورکړی. دغه کې به د انسان څه حال وي. اوس دا سوچ زه او تاسو وکړو چې دا قرآن زما چې کومه معامله دې سره دا زما د پاره به سفارش کوي، زما د پاره حجت دی که زما د پاسه حجت دی؟ الله دې زموږ د پاره حجت وګرځوي، الله دې زموږ د پاسه حجت نه ګرځوي. خدا په دعا نه کېږي صرف چې دا ما دعا وکړه بس کار وشو، دا اوس عمل غواړي مانه او تاسو نه چې دې له دې ټیم څومره ورکړی دی، دې زده کړی له ما راته ویل انسان میسج راولېږلو ځان پې پوهېږي چې په ژبه نه پوهېږي انګلیش بل ته یې وایې، ته په دې قرآن نه پوهېږي، تا چېرته بل ته ویلي دي چې ورېږه درس ته کښېنوه چې زه پې ځان پوه کړم. بله ورځ زموږ د درس یو ملګري ویلې چې یاره دا خو دا ترجمه وشي، ډېره ترجمه وشي، یو پاره پکې ویلی شي، کله د هغې نه زیاته کله کمه، نو چې لفظ په لفظ خو نه یادېږي. نو ما ورته وویل ما تش چې په دې مجلس کې ناست دی او ستا په دې ذهن کې دومره کېناسته چې په دې صورت کې دا موضوع روانه ده او په قرآن کې الله دا خبرې وکړه، په پښتو کې چې څه واورېده دا هم ډېره غټه خبره ده. دې مجلس کې سړی کېني او دومره پوه شي چې دې صورت کې دا موضوع روانه ده. زموږ یو مشر دی سپین ږیری، د ګنج سره اوسېږي، دا بعضې ملګري پېژني، هغه بلکل امي دی او قرآن په ناظره هم نه دی ویلی. ادم حاجي صاحب چې دا بعضې ملګري پېژني، امي دی بلکل، خو د هغه د وخت د سره نه دا عادت دی چې د قرآن درسونو کې ډېر زیات ناستی دی او ناظره هم نه دی ویلی. ناشنا خبره دا ده، خو چې امام جمع ته مخکې شي او دا حاجي صاحب تا سره تا ته به څه وایي، وایي هغه ایتونه یې وویلې چې هغه پلانې پلانې خبره پکې الله کړې ده. اوس دې په لفظي ترجمه نه پوهېږي، خو د قرآن د درسونو برکت تعالی دومره ډېر پکې ناست دی چې دې هغه ایتونه چې لوستلی کېږي د ده ذهن کې نقشه راشي چې او دې ایتونو کې پلانې خبره روانه ده. الله د چا محنت نه ضایع کوي. یو امي سړی دی، ناظرې هم نه دی ویلی، خو د قرآن درس ته ناست دی، دی برکت دی چې شاته په مونځ کې ولاړ دی، امام پسې ته پته لګي چې دلته څه ویلی کېږي، دا څه خبره روانه ده. دا لږ خیر دی، دا ډېر غټ خیر دی د قرآن. که ټکې په ټکې ترجمه تعالی درم نشي، خو دومره خو پوهېږي چې کم مضمون روان دی، څه خبره ویلی کېږي. نو ډېر کرته ورته زه حیرانېدم، خندل مې ورته مالی صاحب ته خو لکه ترجمه دې هم نه ده کړې. وایي دا وایي دې درسونو کې الحمدلله ناست وي، فلاني مولوي صاحب فلاني مولوي صاحب فلاني مولوي صاحب څه پکې وفات دي څه ژوندي، هلته مونږ کې رسوي دا ځایونه به مونږ ویلې وي، دا مونږ ته ویلي، بس ما ته پته لګي دې ایتونو کې دا خبره ده. د قرآن په دې درس کې ډېر خوند دی زما محترم ورونو، د رب العالمین په دې کلام کې دا د الله خبرې دي. د انسانانو خبرو له مونږ ډېر ټایم ورکړ، د الله خبرو له مونږ ټایم ورنکړه چې رب العالمین مونږ ته څه وایي.